السلام علیکم دوستانو، هیله لرم ټول دوستان به جوړ روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست او تر دې مهاله به همدا مبارکه ورځ په خوشحالۍ سره پیل کړې وي. د افغان ټریډر درې میاشتني رایګان او پری کلاس شپږم لایف سټریم ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول دوستان به جوړ او روغ یاستئ. نن نو زموږ د درې میاشتني رایګان کلاس څلورمه هفته او همدارنګه شپږم لایف دی، یعنی شپږم لیکچر م ده چې دلته به انشاءالله په همدې لیکچر چې په ننني درس کې به موږ مارکیټ سټرکچر وایو، یعنی د مارکیټ جوړښت، د بازار جوړښت. نو زموږ نننی لیکچر چې د هغه مارکیټ سټرکچر ده چې په دې کې هایر های راځي، هایر لو راځي، لاور لو راځي، لاور های راځي، بریک اف سټرکچر راځي، همدارنګه چینج اف کریکټر راځي. نو انشاءالله په همدې لیکچر کې به موږ همدا موضوعات کلیرلی سټیپ بای سټیپ واضح کوو تر څو تاسو پوه شئ چې مارکیټ سټرکچر څه ته وایي. نو راځو لومړی پیل چې د هغه له هایر های او هایر لو څخه کوو چې هایر های او هایر لو په بازار کې څنګه تشکیلیږي. البته هایر های او هایر لو چې د هغه یوازې په اپ ټرینډ روند کې تشکیلیږي، یعنی په سعودي روند کې په بولش روند کې تشکیلیږي. په یاد ولرئ هایر های او هایر لو چې د هغه یوازې په اپ ټرینډ روند کې تشکیلیږي، یعنی په سعودي روند کې تشکیلیږي. نو ورسره څنګه چې د هغه لاور لو یا لاور های ده، لاور لو یا لاور های چې د هغه په ډاون ټرینډ روند کې تشکیلیږي، یعنی په نزولي روند کې یا بیرش روند کې تشکیلیږي. سمه ده؟ یو ځل بیا هم تکراروم، هایر های او هایر لو چې د هغه په اپ ټرینډ روند کې تشکیلیږي، یوازې په اپ ټرینډ روند کې شتون لري. همدارنګه لاور لو یا لاور های چې د هغه یوازې په ډاون ټرینډ روند کې تشکیلیږي یا هم په ډاون ټرینډ روند کې شتون لري. نو اوس به انشاءالله هر څه سټیپ بای سټیپ کلیرلی درته وایي چې هایر های څنګه تشکیلیږي او هایر لو څنګه تشکیلیږي په بازار کې. دلته ما لیک څه درته کلیرلی پرنټ کړي دي، البته رسم کړي مې دي تر څو تاسو ښه واضح توګه باندې پوه شئ چې هایر های او هایر لو څه ته وایي، بریک اف سټرکچر څه ته وایي، چینج اف کریکټر څه ته وایي. سمه ده؟ لومړی راځو پیل له هایر های څخه کوو چې هایر های په بازار کې څنګه راځو لومړی پیل له هایر های څخه کوو چې په بازار کې هایر های څنګه تشکیلیږي، یا هایر های یا تر ټولو جګ سوینګ په بازار کې څنګه تشکیلیږي. دلته تاسو واضح کتلی شئ که نه، دلته تاسو واضح کتلی شئ چې دا زموږ تر ټولو جګ سوینګ ده. ښه، تر دې لاندې بل سوینګ موږ نه لرو. سمه، دا نو زموږ های ده. تر دې لاندې دا چې ده زموږ تر ټولو جګ سوینګ. تاسو کتلی شئ کله چې زموږ دا هایر های بریک شي او کنډل، البته دوه کنډله باید د دې هایر های په سر باندې کلوز ورکړي تر څو هغه زموږ روند چې ده هغه یقیني شي. کله چې د دې هایر های په سر باندې دوه کنډله کلوز ورکړي، بولش کلوز ورکړي، نو زموږ سره به بله هایر های تشکیل شي. ورې هلته بیا کنډلو ته کتای شي چې یو هایر های یا تر ټولو جګ سوینګ څنګه تشکیلیږي. نو پوه شوئ کله چې هایر های بریک شي یا مات شي، نو د هغه هایر های په سر باندې باید دوه بولش کنډلونه کلوز ورکړي تر څو هغه بریک شوی یا هغه بریک اف سټرکچر چې رامنځته شوی هغه تایید شي. او دوهم هایر های چې د هغه تر دې های جګ ده، دې ته هم هایر های ویلی شو. سمه ده؟ دا زموږ سره هایر های دی، ځکه چې دا هایر های بریک د دې په سر یې کلوز ورکړو، بیرته قیمت راغی اصلاح یې وکړه. دا بیا وروسته انشاءالله توضیح کوم چې هایر لو څنګه تشکیلیږي. قیمت راغی اصلاح یې وکړه، بیرته یې دا هایر های بریک کړو، د دې په سر باندې کلوز ورکړو. کله چې د دې په سر باندې کلوز ورکړو، دوه کنډله باید بولش کلوز ورکړي تر څو بریک اف سټرکچر تایید شي. نو کله چې د دې هایر های په سر باندې دې روند کلوز ورکړو، نو له موږ سره به بل هایر های تشکیل شي. لومړی هایر های چې کله بریک شو، نو دوه کنډلو بولش دلته کلوز ورکړو. البته دوه کنډله شرط دي، نور چې هر څومره کنډلونه هغه بیا جدا خبر ده، خو دوه کنډلونه شرط دي چې باید د دې هایر های په سر باندې کلوز ورکړي. سمه ده؟ نور وروسته چې هر څومره کنډلونه جوړي، خدای دې وکړي څلور کنډله یا پنځه کنډله، هغه بیا وروسته موږ معلوموو چې تاسو څنګه یو سوینګ پوینټ وپېژنئ چې دا یو هایر سوینګ ده او دا یو لوور سوینګ ده. سمه ده؟ نو دا بیا زه درته وروسته واضح کوم. اوس فقط دومره یاد ولرئ که کله چې بریک اف سټرکچر رامنځته کېږي، نو حد اقل د هایر های په سر باندې باید دوه کنډله کلوز ورکول شي تر څو زموږ بریک اف سټرکچر تایید شي. حد اقل دوه کنډله کلوز، نور که مخ ته درې کنډله راځي، څلور کنډله راځي، پنځه کنډله، هغه فرق نه کوي، خو شرط دوه کنډله دي، یعنې دوه کنډله به حتما وي.
دلته لومړی هایر های له موږ سره تشکیل شو، دوهم هایر های او بریک اف سټرکچر له موږ سره تشکیل شو، دریم هایر های همدارنګه بریک اف سټرکچر له موږ سره تشکیل شو. خو څلورم هایر های چې تشکیل شوی دی د دې په تشکیلېدو سره زموږ سره چینج اف کرکټر هم رامنځته شوی دی. چینج اف کرکټر بیا اوس ته وایم. نو کله چې دا هایر های بریک شو، بریک اف سټرکچر رامنځته شو، قیمت د دې هایر های په سر باندې کلوز ورکړل، له موږ سره بل هایر های جوړ شو. کله چې بل هایر های جوړ شو، قیمت لاندې راغی، نه شو کولی لومړي ځل لپاره چې هایر لو بریک کړي، قیمت بېرته پورته لاړ. نو کله چې قیمت د دې هایر های لاندې کلوز ورکړي یا د دې هایر های لاندې بل های سوینګ جوړ کړي، نو هغه ته موږ لاور های وایو. سمه ده؟ هغه ته موږ لاور های سوینګ وایو. زه لومړی د هایر لو ته واضح کوم، وروسته بیا د لاور های ته تشریح کوم. سمه ده؟ مثلا دلته بیانان راغلی دی، بازار داخل شوی، مثلا دا بیټکوین تاسو کتلی چې بیټکوین ده بازار ته بیانان داخل شوی دی $15,000. سمه ده؟ قیمت یې بولی ده تقریبا تر $80,000 یا هم $80,000 پورې تقریبا یې وبولي. سمه ده؟ $80,000 پورې وبولي. البته قیمت کله دلته رسېدلی، نو دلته چې کومو کسانو بیټکوین اخیستی دلته هغه بیټکوین خرڅوي. کله چې بیټکوین خرڅ کړي دلته اصلاح رامنځته کېږي. کله چې اصلاح رامنځته شي نو قیمت لاندې راځي، لیکس لاندې راځي، وروسته بېرته نور بیران داخلېږي. کله چې نور بیران داخله شي قیمت پورته بیایي. البته دا های هم بریک کوي. کله چې دا های بریک شي نو زموږ سره دا هایر لو بیا هلته ارزښت پیدا کوي. تر هغو زموږ هایر لو ارزښت نه پیدا کوي تر څو چې زموږ سره هایر های بریک شوی نه وي. هر کله چې زموږ سره هایر های بریک شو، موږ به وروسته دلته هایر لو پسې ګرځو تر څو هایر لو سوینګ پیدا کړو. نو کله چې هایر های نه وي بریک شوی نو زموږ سره هایر لو سوینګ شتون نه لري. نو کله زموږ سره دلته هایر های بریک شو، دا له موږ سره هایر لو سوینګ شو. دلته تاسو کتلی چې زموږ سره بل هایر های تشکیل شو. کله زموږ سره هایر های تشکیل شو دلته موږ سره بل هایر لو کنه شتون نه لري. تاسو فکر وکړئ دا روان تر اوسه پورې شتون نه لري. دا دلته زموږ سره کله هایر های جوړ شوی نو زموږ سره بل هایر لو شتون نه لري که نه. کله چې قیمت دلته بېرته لاندې راغلی، اصلاح یې کړی دی. کله چې قیمت اصلاح کړی هایر لو یې جوړ کړی دی. دلته چې کومو کسانو چې دلته بیټکوین اخیست دلته بېرته خرڅ کړی دی، قیمت لاندې راغلی، اصلاح یې کړی، بېرته قیمت چټکۍ سره پورته تللی، بیران داخل شوي دي. کله چې دا هایر های بریک شو یا بریک اف سټرکچر رامنځته شو نو زموږ سره بل هایر لو جوړ شو. پوه شوست؟ نو زموږ سره بل هایر لو جوړ شو. کله موږ سره بل هایر لو جوړ شي نو موږ سره به بریک اف سټرکچر هم تایید شي. نو کله چې بریک اف سټرکچر تایید شو نو د بریک اف سټرکچر یا البته د هایر های په سر چې کوم کنډلونه کلوز وکړي نو موږ سره بل هایر های کریټ شي یا جوړ به شي. کله چې بل هایر های جوړ شي قیمت به راشي، اصلاح به وکړي. کوم کسان چې دلته بیټکوین اخیست دلته بېرته خرڅ کړی دی، قیمت راغلی، اصلاح یې کړی دی، بېرته دلته هایر لو جوړ کړی دی، قیمت بېرته په چټکۍ سره پورته تللی، بیران داخل شوي دي، هایر های جوړ کړی، هایر های بریک کړی دی. البته بریک اف سټرکچر هم رامنځته شوی. دلته بېرته دې هایر های په سر باندې کلوز ورکړی دی. کله چې دلته کلوز ورکړی دی قیمت لیکس لاندې راغلی دی. په یاد ولرئ، تل یوه نقطه په یاد ولرئ. سمه ده؟ کله چې دا سوینګ او دا سوینګ کوم طرف ته بریک نشي نو زموږ سره قیمت بالکل په یو رینج کې قرار لري. تاسو کتلی شئ دلته کله چې قیمت له دې ځای کې ریورس کړی دی، البته قیمت له دې ځای کې ریورس کړی دلته هایر های جوړ کړی دی. کله چې هایر های جوړ شو وروسته چې کله دا هایر های پورته طرف ته بریک نشي، تاسو کتلی شئ صبر وکړئ ته واضح کړم. سمه ده؟ تاسو خو پوه شئ. دلته کتلی شئ کله چې دا هایر های بریک نشي او دلته لاندې دا هایر لو بریک نشي نو موږ سره قیمت بالکل په رینج کې دی او موږ به یوازې د بای په لټه کې یعنې د بای پوزیشن په لټه کې د سیل پوزیشن په لټه کې باندې. سمه ده؟ نو دلته چې کله د هایر لو او هایر های ترمنځ قیمت په رینج کې پاتې شي او کوم طرف د بریک نشي نو موږ سره قیمت بالکل په رینج کې دی. البته په رینج کې باید هېڅ معامله ونه شي ځکه قیمت چې کله په بیس کې نو د بازار حرکت هغه مومنټوم معلوم نه وي چې بازار کوم طرف ته حرکت کوي. نو تاسو به صبر کوئ تر څو دا کوم طرف ته بریک شي، وروسته به په کنفرمیشن سره داخل کیږي. که تاسو کومه د رینج ستراتیژي لرئ تاسو کولی شئ په رینج کې هم معامله ترسره کړئ. خو دلته کله چې قیمت په دې بیس کې قرار ولري یا د هایر لو او هایر های ترمنځ قرار ولري نو تاسو به تل د بای پوزیشن په لټه کې. نو تاسو د بای پوزیشن وین ریټ چې ده هغه زیات ده، د سیل پوزیشن په لټه کې به نه اوسئ. سمه ده؟ یوازې د بای پوزیشن په لټه کې به اوسئ. سمه ده؟ نو پوه شوست؟ یو ځل بیا هم تکراروم، کله چې قیمت د هایر لو او هایر های ترمنځ په بیس کې پاتې شي نو تاسو به یوازې د بای پوزیشن په لټه کې. سمه ده؟ هر کله چې هایر لو بریک شو د دې لاندې کلوز ورکړو، تایید مو ترلاسه کړو، نو وروسته بیا د سیل پوزیشن په لټه کې یاست. خو کله چې قیمت د هایر های او هایر لو ترمنځ په بیس یا په رینج کې پاتې کېږي نو تاسو به یوازې او یوازې د بای پوزیشن په لټه کې یاست. ښه نو اوس راځو چې لاور های څنګه تشکیلیږي او لاور لو څنګه تشکیلیږي.
نو دلته که نه له مونږ سره بریک اف سټرکچر خو مو پېژندل کله چې هایر های بریک شي او د هایر های په سر باندې قیمت کلوز وکړي له مونږ سره بریک اف سټرکچر رامنځته کېږي کله چې هایر های بریک شي او قیمت د هایر های په سر باندې کلوز وکړي له مونږ سره بریک اف سټرکچر رامنځته کېږي یعنې زمونږ هغه بولیش روند هغه سعودي روند چې ده هغه لا هم ادامه لري نو هیله ده چې پوه شوي به یاست نو اوس راځم چینج اف کرکټر څنګه رامنځته کېږي یعنې د روند تغییر هغه روند چې سعودي تاسو دلته کتلی شئ قیمت بالکل سعودي روان ده کله چې قیمت بیرته تغییرېږي یا نزولي ته وړي نو دې ته موږ چینج اف کرکټر وایي قیمت له سعودي روان څخه نزولي ته وړي یعنې چینج اف کرکټر د روند تغییر نو د اپ ټرین روند تغییر ډاون ټرین روند ته یا د ډاون ټرین روند تغییر اپ ټرین روند ته دې ته چینج اف کرکټر وایي چې له نوم څخه تاسو ته ښه واضح کېږي سی یعنې چینج او سی ایچ یعنې چینج او یعنې اپ او سی ایچ ده یعنې کرکټر چینج اف کرکټر هیله ده چې پوه شوي به یاست نو راځو اوس وایو چې څنګه چینج اف کرکټر رامنځته کېږي دلته تاسو کتلی دا زموږ تر ټولو جګ لو ده تاسو کتلی دا زموږ سره تر ټولو جګ لو ده دې زموږ تر ټولو جګ های وایي یا تر ټولو جګ سوینګ وایي دې ته موږ تر ټولو جګ ټیټ سوینګ وایي سمه ده دې ته موږ تر ټولو جګ های سوینګ وایي دې تر ټولو جګ ټیټ سوینګ وایي دې ته موږ تر ټولو جګ های سوینګ وایي دې ته موږ تر ټولو جګ ټیټ سوینګ وایي دې ته موږ های سوینګ وایي دې ته ټیټ سوینګ وایو نو سمه ده نو اوس راځو چې څنګه لاور لو او لاور های تشکیلېږي دلته تاسو کتلی شئ قیمت راغلی دلته هایر لو یې جوړ کړی قیمت بورډ تللی هایر های جوړ کړی کله چې قیمت هایر های جوړ کړی قیمت لاندې راغلی دی البته هایر لو یې نه ده بریک کړی دلته راغلی قیمت ما تاسو ته کتلی شو هایر لو هغه وخت تشکیلېږي کله چې هایر های بریک شي دلته ولې ما هایر لو نه لیکلی ځکه هایر های نه ده بریک شوی قیمت دا نه توانېدلی دا هایر های بریک او د دې په سر باندې کلوز وکړي ځکه ما دلته هایر لو نه ده لیکلی یا مې هایر لو نه ده مشخص کړی ما تاسو ته ویلي هایر لو هغه وخت ارزښت پیدا کوي یا هغه وخت تشکیلېږي کله چې هایر های بریک شي دلته موږ سره هایر های نه ده بریک شوی او موږ سره هایر لو تر اوسه مهاله همدا دی دا سوینګ پوینټ ته زموږ هایر لو ده قیمت لاندې راغلی ته اصلاح کړې ده بېرته قیمت پورته تللی نه ده توانېدلی چې دا هایر های بریک کړي کله چې هایر های نه نشي کولی بریک کړي نو قیمت راځي دلته لاور های جوړوي یعنې ټیټ های دا زموږ تر ټولو جګ های شو قیمت لاندې راغی ټیټ های جوړ کړو لاور یعنې ټیټ او های چې ده یعنې جګ یعنې سوینګ یعنې تر ټولو ټیټ جګ سوینګ ده سمه ده دا زموږ جګ سوینګ شو یعنې دا هم زموږ ټیټ سوینګ یا لو سوینګ شو سمه ده کله چې قیمت راشي او هایر لو بریک تاسو دلته کتلی شئ کله چې دا هایر لو بریک دلته بریک شوی تاسو کتلی شئ کله چې هایر لو بریک شي یا چینج اف کرکټر رامنځته شي موږ به بیا هم د دوو کنډلو تایید ترلاسه کوو د دوو نزولي کنډلو تایید به ترلاسه کوو تر څو د دې هایر لو لاندې کلوز ورکړي تر څو زموږ سره هغه روند چې ده هغه باوري شي چې چینج اف کرکټر رامنځته شوی او یو سعودي روند مو نزولي روند ته تبدیل شوی دی نو چینج اف کرکټر هغه وخت تایید کېدلی شي چې کله قیمت د دې هایر لو لاندې دوه کنډله کلوز ورکړي یا نزولي کنډله کلوز ورکړي نو زموږ هغه روند چې دی یقیني کېږي چې چینج اف کرکټر په بازار کې رامنځته شوی یا سعودي روند مو نزولي روند ته تبدیل شوی دی نو کله چې سعودي روند نزولي روند ته تبدیل شي موږ سره به لاور لو جوړ شي لاور لو ولې جوړ شي ځکه موږ سره تر ټولو ټیټ سوینګ همدا و که نه تر ټولو جګ ټیټ سوینګ همدا و نو کله چې دا سوینګ جوړ شي دګور تاسو کتلی دا ډېر ټیټ سوینګ ده که نه دا جګ سوینګ ده دا زموږ تر ټولو جګ ټیټ سوینګ ده او دا زموږ تر ټولو ټیټ او ټیټ سوینګ ده یعنې تر ټولو لاور لو مو ده ښه دا جګ ټیټ سوینګ شو او دا هم تر ټولو ټیټ لاندې سوینګ شو سمه ده نو دا تر دې لاندې ده نو دې ته ځکه لاور لو وایي چې دا سوینګ چې ده دا لاور لو تر دې سوینګ لاندې ده نو ځکه ورته موږ لاور لو وایو دې ته ولې لاور لو وایو نه وایو دې ته ولې موږ لاور لو نه مشهور ځکه دې پورته موږ بل سوینګ نه لرو تاسو دلته کتلی شئ دلته هایر لو بل پورته لرئ تاسو نه کوم ځای دلته نه ښکاري که نه ځکه ما دلته هایر لو نومر کړی و دلته مې ولې لاور لو نومر کړی ځکه دې پورته بل سوینګ شتون لري بل هایر لو شتون لري ځکه مې دې ته لاور لو نومر کړی ځکه چې هایر لو یې بریک کړی د دې لاندې کلوز وکړی قیمت بېرته پورته راغلی دی دلته یې لاور های جوړ کړی کله چې زموږ سره هایر های بریک نه شو نو زموږ سره بل لاور های جوړ شو کله چې لاور های بریک نه شي او قیمت د هغه لاندې کلوز وکړي نو بل لاور های جوړېږي که هر کله چې دا لاور های بریک شي یعنې قیمت راشي د دې په سر باندې دلته کلوز وکړي هغه وخت بیا موږ دا هایر های نوموو سمه ده کله چې دا سوینګ بریک شي نو دې ته موږ هایر های ولیکو که چېرته دا بریک نه شي قیمت بېرته د دې سوینګ لاندې کلوز وکړي د دې سوینګ لاندې کلوز وکړي موږ دې ته لاور های وایو یعنې ټیټ جګ سوینګ ته وایي سمه ده نو هیله ده چې پوه شوي به یاست دې ته موږ ټیټ جګ سوینګ وایو سمه ده وروسته بل لاور لو
نو کله چې زمونږ سره لاور لاو تشکیل شو قیمت راغی دا لاور لاو بریک کو کله چې لاور لاو بریک قیمت نو موږ سره بریک اف سټراکچر رامنځته کیږي یعنی د نزولي روند ادامه کله چې بریک اف سټراکچر رامنځته شي نو موږ به دا یقین لرو چې زموږ هغه نزولي روند چې د هغه ادامه لري کله چې لاور لاو تشکیل شو نو موږ سره بریک لاور لاو بریک شي لاندې طرف ته او دوه کنډله سعودي البته نزولي یعنی سور کنډلونه لاندې د دې لاور لاو کلوز شي نو موږ سره بریک اف سټراکچر چې د هغه یقیني کېږي نو موږ سره بریک اف سټراکچر هم رامنځته کېږي او موږ به دلته لاندې یو بل لاور لاو ولرو سمه ده دلته کتلی شي موږ به دلته بل لاور لاو ولرو ځکه چې دا لاور لاو چې ده دا تر ټولو ټیټ لاور لاو چې ده همدا تر ټولو ټیټ سوینګ چې ده همدا ده تر دې سوینګ هم ټیټ ده تر دې سوینګ هم ټیټ ده تر دې سوینګ هم ټیټ ده تر ټولو ټیټ سوینګ چې هغه ته موږ لاور لاو وایو تر ټولو ټیټ سوینګ پوینټ یا هم تر ټولو ټیټ سوینګ یا هم تر ټولو ټیټ لو نو دا دومره ساده انشاءالله ته دې ته ساده هم نه ویل کېږي نو هیله ده چې پوه شوي به یاست کله چې دا لاور لاو موږ سره بریک شي نو موږ سره بریک اف سټراکچر رامنځته شي قیمت به اصلاح وکړي لاور های به جوړ کړي بیا دغه قیمت راشي دا لاور لاو به بریک کړي بریک اف سټراکچر به رامنځته شي کله چې بریک اف سټراکچر رامنځته شي موږ سره بل لاور لاو جوړ شي کله چې لاور لاو جوړ شي قیمت به بېرته اصلاح وکړي کله چې قیمت اصلاح وکړي دلته به موږ سره لاور های جوړ کړي کله چې لاور های را سره جوړ کړي موږ سره به یو بل بریک اف سټراکچر رامنځته شي تاسو کتلی شئ یعنې زموږ نزولي روان چې د هغه لا هم ادامه لري تر اوسه پورې موږ په نزولي روان کې قرار لرو هر کله چې چینج اف کرکټر رامنځته شي نو زموږ هغه روان چې ده هغه به سعودي ته بدل شي تر اوسه پورې موږ بریک اف سټراکچر لرو بریک اف سټراکچر لرو لاور های او لاور لاو مو تشکیلیږي هر کله چې لاور لاو یا لاور های تشکیلیږي نو زموږ هغه روان چې د هغه لا هم ادامه لري تاسو به روان داسې مشخص کوئ سمه ده هر کله چې روان مشخص کوئ دا های به پیدا کوئ لاور های لو به پیدا کوئ بریک اف سټراکچر به پیدا کوئ تر څو تاسو هغه روان په ښه شکل باندې وپېژنئ چې یو روان څنګه تشکیلیږي څنګه چینج اف کرکټر رامنځته کېږي او څنګه بریک اف سټراکچر رامنځته کېږي سمه ده دلته هم تاسو کتلی شئ موږ سره بل بریک اف سټراکچر رامنځته شوی دی نو کله څو وخت زموږ یو روان چې د نزولي روان سعودي روان ته بدلېږي تاسو کتلی شئ دلته قیمت لاندې راغلی لاور لاو جوړ کړی دی قیمت لاندې راغلی لاور لاو جوړ کړی قیمت پورته تللی دی کله چې زموږ لاور های بریک شي په نزولي روان کې چې کله زموږ لاور های بریک شي او دوه زرغونه کنډله یا هم بولش کنډله د لاور های په ځای سر باندې کلوز ورکړي نو زموږ هغه روان چې دا سعودي ته به بدل شي سمه ده دا لاور های ده سمه ده کله چې د دې لاور های په سر باندې دوه کنډله کلوز ورکول شي نو زموږ هغه روان چې د هغه به بیرته سعودي یا اپ ټرین روان ته بدل شي کله چې اپ ټرین روان ته بدل شي ځکه زموږ لاور های چې کله بریک شي له هغه وروسته کوم های جوړېږي هغه زموږ سره هایر های ده دا زموږ سره هایر های ده ځکه چې لاور های بریک شو زموږ سره هایر های جوړ شو چینج اف کرکټر رامنځته شو زموږ هغه نزولي روان چې ده سعودي روان ته بدل شو سمه ده چینج اف کرکټر زموږ سره چې ده چینج اف کرکټر دلته رامنځته شو سمه ده چینج اف کرکټر غلط لیکلی بیا جوړ کړم چینج اف کرکټر نو هیله ده چې پوه شوي به یاست دې ته وایي چینج اف کرکټر قیمت لاندې راغی دلته له موږ سره بل لاور لاو جوړ کړو وروسته چې کله زموږ سره قیمت بل لاور لاو جوړ کړو نو قیمت مستقیم راغی زموږ لاور های بریک او وروسته یې هایر های جوړ کړو موږ سره بل هایر های جوړ تاسو کتلی شئ قیمت چې و نزولي روان څخه بیرته سعودي روان ته بدل شو تاسو کتلی شئ دلته موږ سره هایر های جوړ شو همدارنګه هایر لو را سره جوړ شو بل هایر های را سره جوړ شو همدارنګه بل هایر لو را سره جوړ شو زموږ هغه روان چې ده بالکل سعودي شو بیرته دوهم ځل لپاره زموږ هغه روان چې ده بالکل د ډاون ټرین روان څخه سعودي روان ته بدل شو تاسو کتلی شئ دلته ځکه موږ سره هایر های او هایر لو تشکیلیږي کله چې هایر های او هایر لو بازار کې تشکیلیږي نو هغه روان چې ده هغه اپ ټرینډ یا هم سعودي روان ده نو دا شو د هایر های هایر لو همدارنګه د لاور لاو او لاور های ورسره څنګ کې د بریک اف سټراکچر او همدارنګه چینج اف کرکټر تفصیل و چې سټیپ بای سټیپ کلیرلی مې درته واضح تدریس کړو نو بیا هم که کومو کسانو پوښتنه یا غوښتنه درلودله کولی شي ماته په زموږ په عمومي چینل هغه د ممبرانو کوم ګروپ چې ده هلته ماته یادونه کولی شي انشاءالله زه ورسره همکاري وکړم
که بیا هم کومو کسانو په یو بخش کې پوښتنې زیاتې نو زه به د هغو لپاره جدا ویډیو بالکل جوړه کړم تر څو ستاسو هغه مشکل چې دا په کلیرلی او واضح توګه باندې حل شي. نو دا زموږ د نن ورځې لیکچر هیله ده چې ټول دوستان به پوه شوي یاست. که بیا هم کومه پوښتنه غوښتنه یا سوال پیشنهاد انتقاد هر څه چې لرئ ما ته په ګروپ کې ووایاست، انشاءالله زه به ستاسو خوښه ستاسو لپاره ویډیو جوړوم. او د تاسو ټول دوستانو څخه هیله لرم هغه دوستان چې کوم پوښتنه یا غوښتنه لري یا هم د کوم مشخص لیکچر په اړوند یا هم کوم مشخص غوښتنې اړه غواړي ویډیو ته جوړه شي، نو ما ته د یوټیوب چینل په همدې ویډیو لاندې کمنټ راته وکړئ چې په کوم بخش کې مشکل لري یا د کوم بخش اړوند غواړي ویډیو ته جوړه شي. نو انشاءالله زه به کوشش وکړم تاسو د صرف د همغه بخش مربوط یا ستاسو د پوښتنې هم چې نه د پوښتنې اړوند ته ځواب درکړم تر څو تاسو هغه مشکل چې لرئ هغه په پوره توګه باندې حل شي. نو په وروستیو کې له تاسو ټولو دوستانو څخه یوازینۍ هیله لرم چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، همدارنګه د نوټیفیکیشن تړۍ مو همیش فعاله وساتئ تر څو زموږ له هر لیکچر له هر تحلیل څخه په وخت باندې خبر اوسئ او په وخت باندې استفاده ترې وکړئ. تر بیا بل لیکچر مو په لوی الله تعالی سپارم، ښې چارې ولرئ.